السلام علیکم دوستانو، تاسو یو نوی ولاګ کې بیا هم ښه راغلاست وایم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند به مو هم په خیر روان وي. موږ هم شکر الحمدلله روغ جوړ او صحتمند یو. اول خو تاسو ټول نه ډیره مننه چې تیر ولاګونو کې مو دومره مینه ښودلې وه او ډیر مثبت او انرژي بښونکي کومنټونه مو کړي وو. باور وکړئ دا ماته ډیر زیات حوصله او مثبت انرژي راکوي چې تاسو ته لا ډیر او دې نه ښې ویډیوګانې جوړې کړم. الحمدلله الله نه ډیر راضي یم چې ماته دومره ښه کمیونټي لکه تاسو راکړې. نو همداسې همیشه ما سپورټ کوئ او نورو ویډیوګانو ته هم په همدا شان مینه ورکوئ او کوم مثبت نیوکه که لرئ نو هغه هم کولی شئ کومنټ کې ولیکئ تر څو زه د اصلاح کولو کوشش وکړم. راځئ چې دا ولاګ په ګډه سره وګورو. هفتې په ورځ مې د ماما د زوی په غازي ته دعوت شوي وو، نو اول لاړم چې هغې ته یو ډالۍ واخلم. هغې نه بعد مې بیا زر خجور یا غونځاخي یا روغن جوشي چې هر څه تاسو ته ورته وایي هماغه مې جوړ کړل. دوستانو ستاسو په سیمه کې ورته څه وایي دا هم راته ولیکئ. موږ ورته خجور وایو. د هغې دپاره مې اول 2 دانې هګۍ، یوه پیاله بوره، یوه پیاله شیدې په یو کاسه کې واچول او سره ګډ مې کړ. بیا مې پکې یوه پیاله غوړي، 4 پیالې اوړه، یوه قاشق خمیره او نیمه وړه قاشق سوډا هم واچوله او دا ټول مواد مې سره ګډ کړ. اوړه بیا راته کم ښکاره شو نو 2 پیالې اوړه مې نور هم پکې ور اضافه کړ چې تقریبا مکمل 800 ګرامه شو. دې کې 2 مهمې ټکي دي، یعنې شیدې باید نیم ګرم شي او غوړي باید ښه ګرم شي. نو بیا مو خجور ډیر ښایسته راځي، یعنې څنګه چې خولې ته واچوي نو ویلې کېږي. دې ته بیا ما نیم ساعت دپاره استراحت ورکړ. دا چې د هفتې په ورځ زما د لورکۍ 14مه سالګرا وه نو هغې رانه غوښتنه راکړې وه چې ورته مینی پین کیکس جوړ کړم. نو ما هم وویل چې راځه چې ورته جوړ کړم ځکه چې د دې ورځ دی نو فرمایش یې پوره کړم. او دا چې د هفتې پوره دعوت ما نو د سالګرا مې د هفتې په ورځ نه بلکې یکشنبې په ورځ ولمانځله او بل زه ډېر سختۍ سره منع کړې وم چې غټ محفل ورته ونه نیسم، فقط خپل منځ کې ولمانځو او د دې یو څو د خوښې شیان ورته جوړ کړم. یو خو دغه مینی پین کیکس غوښتل او بل سټرابري چیز کیک. نو سهار چای کې مې ورته بیا همدا پین کیکس جوړ کړل چې 2 دانې هګۍ، 3 قاشقې بوره، یوه پیاله شیدې، یوه پیاله مکمل او تقریبا 4 غټې قاشقې نور اوړه، 2 وړې قاشقې بیکینګ پاوډر او یو پاکټ ونیلې بوره مې سره ګډ کړ او د پین کیکس اوړه مې تیار کړ. ورپسې مې یو کړاهي ګرم کړ، لږ غوړي مې پرې سپری کړ، بیا مې دې مواد نه د یوې قاشقې په اندازه پکې واچول. اول مې 1 دقیقې دپاره پرېښوده چې یو طرف نه سور شي، بیا مې په بل اړخ واړوله او پرې مې ښوده چې بل طرف نه هم سور شي. بیا مې وویستل او باقي نور مې هم همداسې جوړ کړل. دا مې بیا تختې باندې کېښودل، لږ تازه توتان لکه توت زمیني او بلوبري مې هم کېښودل، په سر مې ورته لږ میده شوې بوره او لږ ویلې شوی چاکلیټ واچول. نو بیا دا تیار شو، سهار ناشته مو وکړله. ورپسې مې د خجور جوړول او سره کول ته شروع وکړله. د دې اوړو نه مې د وړوکي بال په اندازه پیړۍ جوړې کړلې. د خجور شیپ ورکولو دپاره حیران وم چې څه وکاروم. بیا مې پام شو چې دغه ایر فرایر والا د سیلیکون شی لرم نو همدې سره مې شیپ ورکړ او همدې سره مې دا ټول جوړ هم کړل. دوستانو د دې خجور ریسیپي ما خپلې مورجانې زده کړې ده او دا اولنۍ د خوږو ریسیپي وه چې ما خپل مورجانې زده کړې وه. نو هماغه وخت نه مې ځان سره لیکلې وه او همیشه په همدا طریقه جوړوم نو ډېر ښایسته راځي. زما اوس هم یادېږي چې مونږ کله واړو نو د اختر شپو کې زما ماګانې، مور مې، د کاکا ښځې مې، حتی ترونه مې هم ورسره مرسته کوم. دوی به ښه ډېر خجور او ګوشفیل داسې نور شیان جوړ کړل ځکه چې زما نیکه د ټولو مشر و نو میلمانه به ډېر تلل. اختر 2 ورځې به مونږ کره میلمانه تلل راتلل نو همدې دپاره به دوی بیخي ډېر جوړولې. بیا مې کړاهي کې ښه ډېر غوړي واچوه چې دا ټول خجور پکې ښه صحیح سره شي. منقل مې درمیانه درجې باندې چالان کړ او په همدې درجې باندې مې خجور سره هم کړل. دا ډېر مهم دی چې په تیز اور باندې سره نشي ځکه چې منځ یې بیا خام پاتې کېږي او بل دا چې شګلن نه راځي. دا باید داسې په حوصله او آهسته آهسته سره شي نو واقعا ډېر خوندور راځي. دې کې مې همدومره ما سره کړل، باقي مې د ژوند ملګري باندې سره کړل ځکه چې ما باندې ناوخته کېده او زه لاړم چې ډالۍ نه تحفې کاغذ راتاو کړم او جوړې کړم. بیا مې نو ځان هم تیار کړ، تحفې مې هم تیارې شوې او لاړم ماما کور ته مې. په بله ورځ نو څنګه چې د خوبه پاڅېدم نو لاړم چې لورکۍ ته مې کیک واخلم. هلته چې کوم کیکونه وو هغه مې خوښ نه شول. نو دوکاندار وویل چې 4 ساعته کې ورته جوړولی شم. نو ما هم ورته کوم ډیزاین چې خوښ کړی و هماغه وښوده. مونږ یو ډېر ساده او ښایسته کیک خوښ کړی او باقي ډیکوریشن والا شیان را سره تیار وو.
اول خو مې پلان کړی و چې دا کیک زه خپل جوړوم، نو همدې دپاره مې ټول شیان ورته تیار راغوښتي وو. ولې دا چې ورځ مخکې تخجمي ته لاړم نو وخت راسره نه و چې جوړې کړمه، همدې دپاره مې بیا لاست منټ کیک فرمایش ورکړ. کور ته چې راغلم نو ډالۍ مې هم ورته تیار آماده کړله چې یوه دانه جینس والا لمنه مې ته اخیستې وه چې دا یې ډېر خوښېده او ډېر وخت نه یې غوښتلو واخلي. یو څه وخت مخکې یې ماته ویلي وو چې یو داسې کتابچه ورته واخلم چې قلف ولري، نو دا مې هم ورته واخیسته. زما لورکی د میوې او بوټو چای لکه نانا وغیره هم ډېر څښي، نو همدې دپاره مې ورته خاص د دې دپاره یو پیاله یا مګ هم واخیستم. لږ زیورات او بعضې د خوراک شیان مې هم ورته اخیستي وو. دا ټول مې په یو پتنوس کې کېښودلې او ډالۍ مې ورته جوړه کړله. ورپسې نو لکه څنګه مې چې مخکې وویل چې هغې رانه غوښتنه کړې وه چې یو سټرابري چیز کیک هم ورته جوړ کړمه، نو ما ویل راځه چې دا هم ورته جوړ کړمه. د هغې دپاره مې اول یو څو دانې بسکټ او لږ ویلې شوي کوچ په یو مکسر کې واچول. ښه مې مکس کړ چې دا بسکټ بیخي میده میده شي. دا مې بیا د کیک د فارم کې واچولو. ښه صحیح مې کیک کړل چې سم صحیح ټینګ شي او لاندې کیني. دې نه مې بیا داسې یو ښایسته بیس جوړ کړ. دا مې بیا یخچال کې کېښوده او ورپسې مې بیا شروع وکړ چې کریم ورته جوړ کړمه. د هغې دپاره مې یو قوطي چې 245 ګرامه کېږي تازه پنیر یا فریش چیز مې په یو کاسه کې واچول. 5 غټې قاشقې په اندازه میده بوره مې هم واچوله او سره ګډه مې کړله. بیا مې یو قوطي پیروی هم واچولو. یوه قاشقه بله میده بوره مې هم واچوله ځکه چې بوره یې راته کمه ښکاره شوه. دا ټول مواد مې بیا یو برقي مکسر سره ښه سره مکس کړ تر څو ټینګ شي. دا مې بیا یخچال کې کېښوده. یو دیګ کې مې بیا تقریبا 4 غټې قاشق په اندازه یخ پیروی او ویګن یعنی د بوټو جلاتین پوډر نه مې 2 پاکټه هم پکې واچوه. دا مې ښه ورسره مکس کړ. بیا مې منقه چالان کړ. یو څو دقیقو دپاره مې پخه کړ چې د جلاتین پوډر پکې ښه صحیح حل شي. دا مواد مې بیا یوې دقیقې دپاره پرېښود چې لږ یخ شي. بیا مې هماغه کریم کې ور اضافه کړ او یو څو دقیقو دپاره مې نور هم مکس کړ چې دا مواد په کریم کې حل شي او لږ ټینګ شي. دا مې د بسکټو په سر واچو او یو برابر مې هوار کړم. دلته باید یادونه وکړم که تاسې هم دا جوړول غواړئ او بوټو جلاتین ته چې اگر ورته وایي لاسرسی نه لرئ، کولی شئ بغیر له دې نه هم جوړ کړئ. فقط بعد له دې چې پیروی مو پکې اضافه کړ ښه مکس کړئ چې ښه صحیح ټینګ شي. بیا به د بسکټو په سر واچوئ. دا چې دا د توت زمیني چیز کیک دی نو یو پاکټ توت زمیني مې میده کړ. دا مې یو دیګ کې واچو. د دې په سر مې بیا 3 غټې قاشقې په اندازه بوره هم واچوله او سره ګډ مې کړ. دې کې بیا د نیمې پیالې په اندازه اوبه هم واچولې او جوش مې کړلې. ورپسې بیا دې کې لږ سور رنګ هم واچولو تر څو یو ښایسته سور رنګ وباسي. تر څو چې دا ایشېده یو بل کاسه کې مې 3 غټې قاشقې په اندازه کارنفلاور واچو. لږ اوبو سره مې حل کړ. دا مې آهسته د توت زمیني په سر واچو. یو څو دقیقې مې جوش کړ. دا چې کله په دغه اندازه کلک شو بیا مې منقل ګل کړ او دا مې بیا د چیز کیک په سر واچو. ورپسې مې بیا یخچال کې کېښوده چې یخ شي. دا باید کم از کم 6 ساعتو دپاره یخچال کې کېښودل شي چې سم صحیح یخ شي. ورپسې بیا لږ مافینز هم اخیستي وو. دا مې په غوري کې کېښودل. باقي شیان مې هم تیار کړل او لاړو مورجانې کره مې. مخکې له دې چې هلته لاړ شو اول لاړو کیک مو واخیسته، بیا لاړو هغوی کره. یکشنبې په ورځ مورجانې مې خپله میلمانه هم درلوده، نو همدې دپاره ما ته ویلي وو چې همدلته راشه، سهار څه تیاروم، میلمانه چې لاړل بیا به کیک ورته پرېږدو. دا چې راغلو میلمنو ته یوه ځانګړې میلمستیا شوې وه، نو ځکه مونږ هم د میلمنو پوښتون کې کیک پرې نه کړ تر څو دوی فکر ونه کړي چې ګواکې دوی میلمستیا ته نه بلکې د میلمستیا په نوم زما د لور سالګرې ته دعوت شوي وو. نو ځکه چې کله میلمانه لاړل مونږ بیا کیک راواخیسته او کلیزه مو ولمانځله. د ډوډۍ نه وروسته مو د میلمنو سره چې زما د ورور خسرګنۍ وه په ګډه د واده فلم ولیده او تېرې خاطرې مو سره تازه کړې. تصادفاً فلم هم په همدې ورځ را رسېدلی و.
میلمانه چې لاړل کیک مو راواخیسته. د کیک یو طرف لږ خراب شوی و، دا مې چاقو سره صحیح کړ. بیا مې ډیکوریشن شیان چې راغوښتي وو دا مې په دې کیک باندې کېښودل او کیک مې ورته اماده کړ. زما د مشره لورکی ډېرې سالګرې زموږ کور نه زیات نیاکره نیول شوي دي، ځکه چې دا زموږ کور کې اول نوسۍ وه نو ټولو ته ډېر ګرانه ده. نیا نیکه ماماګانې ټول ډېر نازوي، بلکې وایي چې دا زموږ لور ده او دې ته هم دا ټول همداسې ګران دي. کله کله خو زه ورته وایم چې تا باید هغوی ته فرزندي ورکړمه، ځکه چې هلته ډېره خوشحاله یې او د دې خپله خواهش هم همدا وي چې سالګرۍ هلته هغوی سره ولمنځل شي. بیا نو هر څه آماده شو، کیک مو هم ورته تیار کړ، چیز کیک مو هم ورته کېښوده. بیا هم په ګاډه سره کیک مات کړ او ټول ورته ډالۍ ورکړل او دا ورځ مو په خوند سره تېره کړله. همدې سره نو دا بلاګ هم پای ته ورسېده. هیله ده چې دا بلاګ مو هم خوښه شوی وي. که دا بلاګ مو خوښه شوی وي نو لایک یې کړئ، خپل دوستانو سره شریک کړئ او که زما چینل مو تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ. تاسو په پاک الله سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.